ملګرو نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. نو په دې لړ کې ما تاسو سره څو خبرې کول څومره زمونږ پښتانه ملګري چې دي د هغو ټولو په مزغو کې زه دا خبره اچول غواړم چې په کومه ژبه کې تاسو د مور نه اللهو اورېدلې ده نو د دغې ژبې په موږ باندې ډېر زیات حقونه دي. اوس څومره ژبې چې دي په دنیا کې 6,000 ژبې دي، په هغې کې 200 ژبې داسې دي چې هغه خلک په لیکلو کې یا په دې کې راولي، او 100 نه کمې ژبې داسې دي چې هغه لکه نوي کم څیزونه چې راغلي دي لکه کمپیوټر په هغې کې لیکلی کېږي، او نورې ژبې چې نن هغه نه لیکلی کېږي. نو پښتو یوه داسې ژبه ده چې دا 80 میلیونه خلک وایي په دې نړۍ کې. نو زما هر پښتون ته دا خبر ده چې هغه که هر ځای اوسیږي چې هغه خپله ژبه خپله کړي، او په دې ورځ باندې مونږ ځان سره دا لوز وکړو چې مونږ به د خپلو ماشومانو سره، د خپلو کشرانو سره، د مشرانو سره، د ټولو سره به مونږ په خپله مورنۍ ژبه کې خبرې کوو. ما ډېر وخت دا ویلي دي چې د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بېکمالي ده. زه په خپله باندې 8 ژبې ویمه، خو خپله ژبه چې رانه هغه ما نه ده هېره کړې، ځکه چې دا زموږ پیژنګلو ده. او کم سړی چې په خپله کومه ښځه یا سړی چې خپله ژبه هېروي او په هغې ورته ځان ښه نه ښکاري، نو دغه کس چې دی نو هغه ته څه ډېره لویه د مزغو ستونزه ده. نو پکار دا ده چې موږ خپله پیژنګلو هغه هېره نه کړو، او څومره نورې ژبې چې دي هغه دې موږ زده کوو، او که هغه انګریزي ده او که نورې ژبې دي، خو خپله ژبه هېرول نه دي پکار. او د پښتو لیکل چې دي د دې سره زما ډېر زیات زه یم چې ما د پښتو د لیکلو په لړ کې څه وکړی، ځکه چې ته په ټول پاکستان کې ګرځې نو تا ته به یو داسې ټکی را نشي چې ته به هغه په پښتو کې ووینې. خلکو ته ځان په پښتو باندې په لیکلو باندې او په ویلو باندې ځان ښه نه ښکاري. ما هغه بل ورځ په کوټه کې د یو ملګري سره خبرې کولې، نو هغې ما سره په بله ژبه کې خبرې شروع کړې. نو ما ورته ته ما سره په دغه ژبه کې خبرې ولیکې، وی دلته په کوټه کې خلک نن سبا خلک په اردو کې خبرې کوي، هغه په پښتو کې د یو بل سره خبرې نه کوي، او هغه کس پښتون. نو دا رنګې په پېښور کې نور داسې ځایونه دي، که ته داسې دغه ته لاړ شي کومې پېغلې چې دي هغه په دې توګه باندې چې کله د یو بل سره خبرې کوي نو هغه په پښتو کې ورسره په خبرو کولو باندې ورته ځان ښه نه ښکارېږي. ما ته یاد دی چې کله زه اول پیره لاړم بنو ته، نو زه د هغې خلکو په خبرو باندې ډېر نه پوهېدم، خو وروسته چې کله ما فکر وکړو نو په هغې کې 2-3 ټکي داسې دي لکه ښه او شه، کیږي او کیږي. نو که هغه څومره پښتانه دي هغه په دې نړۍ کې چې چېرته هم ژوند کوي نو هغه یوه وینه ده، یوه مینه ده. نو چې نن مونږ ځان سره دا لوز وکړو چې مونږ به پښتو ژبې ته پښتو چې څومره ویلی کېږي په هغه که په هره سیمه کې، نو چې هغې خلکو سره مونږ په پښتو کې خبرې کوو، په هغه کې لیکل کوو، نورې ژبې به زده کوو، څومره ژبې چې مونږ نه زده کېږي هغه به زده کوو، خو خپله ژبه چې نه هغه به نه هېرو. اوس 80 میلیونه پښتانه دي، زه وایم چې هر یو پښتون ته چې نه زما دا خبره ورسي چې ولې موږ په هر خبره باندې پښتو کوو، خو په پښتو باندې پښتو نه کوو. پښتانه چې دي هغه په هر خبره باندې ورته ځان ډېر ښه ښکاري، خو چې کله د پښتو خبره راشي نو د پښتو ژبې خبره راشي نو په هغې باندې بیا موږ پښتو نه کوو. نو موږ له په دې باندې پښتو کول پکار دي چې څومره زموږ دا ژبه ده په دې باندې موږ ویاړ شو او د خپلې خبرې چې هغه نړۍ ته ورسو. که تاسو په یو ځای کې کار کوئ، زه په خپله باندې سرکاري د پاکستان په دستور اساسي قانون یا آیین کې دا لیکلي دي چې هره سیمه یا صوبه هغې له پکار دي چې هغه خپله ژبه د هغې پرمختګ وکړي او هغې له وده ورکړي. نو دا یو داسې دغه نه ګناه نه دی، څه غیر قانوني کار نه دی چې زه به په پښتو کې خبرې کوم یا په د دفترونو کې ما لیدلې یریږي سړی چې که ما په پښتو کې خبره وکړم دا بل سړی به ما ته څه وایي. نو دا ویره چې نن ځان نه وباسئ، که تاسو نران یې او ځان ته نران وایئ نو نرتوب چې دی هغه دا نه دی چې تاسو ښځې چې نن هغه راونیسئ یا بل ماشومانو باندې یا په خلکو باندې خپله بدماشي وکړئ. نرتوب دا دی چې خپله ژبه چې ده، خپل کلتور چې دی، خپله پیژنګلو چې ده، نو هغه ټول نړۍ ته ورسوئ او خلکو ته دا ووایئ چې پښتانه چې دي هغه 80 میلیون پښتانه او 15,000 زمونږ لرغونی تاریخ دی. نو په دې ټولو کې مونږ داسې خلک چې پاتې شوي یو چې زمونږ کې خوشحال خان، په مونږ کې احمد شاه بابا، په مونږ کې رحمان بابا،
په مونږ کې داسې خلک غني خان غوندې خلک راغلي دي نو دا خلک په هغو په نورو نړۍ ته پیژنګلو د هغې پکار ده چې هغه خلک وپېژني. یو زما تاسو دا په دې ورځې باندې دا خبره ده چې کله پښتو کې خبرې کوئ نو په هغې کې د نورو ژبو توري یا ټکي مه راولئ. که په خپله په پښتو په شمېره باندې ولې تاسو د ځان چې هغه بد ښکارېږي 1 2 3 4 5 6 اویا اتیا دا مونږ ولې نه وایو؟ مونږ ولې په نورو ژبو کې شمېرل کوو چې په خپله ژبه کې مونږ ته شمېره شته نو د نورو ژبو شمېرې مونږ ولې وایو؟ ولې مونږ داسې ټکي وایو ټیک ټاک او اچا او خاله او پوپی او چچا او چچي او دا ټکي چې په کومه ژبه چې په پښتو خو داسې ژبه ده چې په دې کې د هر ټکي دپاره خپل ټکی شته. مطلب که یو سړی دا وایي چې یاره زه اسپتال ته ځم نو ولې موږ دا نه وایو چې زه روغتون ته ځم؟ یونیورسټۍ ته موږ پوهنتون ولې نه وایو؟ نو د جهاز ته موږ الوتکه ولې نه وایو؟ یا زموږ چې کومه شمېره ده دا به زه څو ځله به دا خبره کوم چې مونږ نن ځان سره دا لوز وکړو چې کله مونږ په پښتو کې خبرې کوو نو په هغې کې به نورو ژبو ټکي نه راولو او شمېره به چې کله په پښتو کې خبرې کوو نو شمېره به مونږ بیا په نورو ژبو کې نه کوو. مونږ ته ولې دا زمونږ کې دننه کومه داسې خبره ده چې په شمېره کولو باندې لکه زه ما ډېر خلک داسې لیدلي دي چې ته به چې د مرۍ نه ونې و که دا اویا اتیا او شپېته او 3 شلې او دا ووې ته به چې بلکل لکه مرګ وله راځي او په خپله ژبه کې ورته خبرې کول چې هغه په هغې ورته ځان ښه نه ښکاري. نو زه سپینش ویم، زه انګریزي ویم، زه فارسي ویم، زه عربي ویم، زه ایټالین ویم، زه پرتګیز ویم، زه اردو ویم، زه ما له لږ ډېره پنجابي سرایکي هم راځي او زه دری ویم خو خپله ژبه چې نن هغه زه نه هېرومه. نو په خپلو ماشومانو کې ما داسې خلک ولیدل په سوات کې چې هغه د خپلو ماشومانو سره په اردو کې خبرې کوي. ما ته دا پوښتنه وکړه چې ته د دوی سره په اردو کې خبرې ولې کوې؟ وایي چې پښتو وایي نو د هغې نه به څه جوړ شي؟ زما ماشومان زه دا نه غواړم چې دوی پښتو وایي. دا څومره لویه مطلب دغه خبره ده، د شرم خبره ده چې خلکو ته په پښتو ویلو باندې ځان ورته اوس بد ښکارېږي او هغه په نورو ژبو کې په خپلو ماشومانو کې هم هغه یو داسې نفسیاتي د مزغو دغه جوړی چې دا ټول خلک خو بهر ټول پښتو وایي، اما ته پلار او مور وایي چې نه ته به پښتو په کور کې نه وایي. نو دا ډیره 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 زیاته ماله خو جړه راشي چې دا ولې دا خلک داسې لاړ. هغه پښتانه چې هغوی به ویاړ وو، هغوی به نران وو، هغوی کې به بریالیتوب وو، په هغو کې به ننګ وو، په هغو کې به پت وو. نو هغه پښتانه چې دی نه اوس راځي او په خپل ځان ورته په خپله ژبه ورته ځان ښه نه ښکاري. نو په دې د مورنۍ ژبې په نړیواله ورځ باندې زما ټولو ملګرو ته د زړه نه کومې نه دا خبره ده چې 200 ژبې نورې زده کوئ خو خپله ژبه مه هېروئ او په هغې کې ځان پوهه کوئ او چې کله پښتو یایې په هغې کې غږېږئ نو په دې پښتو کې د نورو ټکو مه راولئ. او څومره پښتانه چې په کوټه کې دي، قندهار کې دي، جلال آباد کې دي، کونړ کې دي، پېښور کې دي، په مردان کې دي، په سوات کې دي، په دیر کې دي، په بونیر کې دي، څومره ځایونو کې چې پښتو شانګله کې دي او په بنو کې دي، وزیرستان کې دي او که په لورلای کې دي، په پښین کې دي، په چمن کې دي. نو دا ټول پښتانه چې دا یوه وینه ده او یوه مینه ده، په دې کې څه توپیر نشته. دا ټول د تره زامن او د تره لوڼې دي. نو د یو بل سره مینه کوئ او په پښتو باندې ویاړ اوسئ او په هغې باندې نورو خلکو سره چې هم داسې خبرې کوئ چې خلکو ته دا نن سبا ما زه لږ ډېر څه یمه نو چې کله چې زه خبرې کوم نورو خلکو ته نو په هغې باندې د پښتنو چې هغه قدر زیاتیږي. نو تاسو هم داسې په ژوند کې داسې کارونه کوئ چې کله هم یو پښتون یو ځای کې ناست وي نو چې په بل سړی هغه ته په داسې نظر باندې ګوري چې دا کس چې دی نه دا څه ډېر په دې نړۍ کې د هغه یو ځای دی او خلک هغه ته زه کله کله روکېږم ځکه چې زه دا نه غواړم چې زما په ژبه کې د نورو ژبو ټکي راشي. پښتو یو داسې ژبه ده چې په دې کې د هر ته چې فکر کې نو د هغې دپاره ټکی شته، د هغې لټون پکار دی. ډېره ډېره مننه.